د شیخ القرآن والحدیث علامه ابو تراب شیخ دوست محمد نورستانی تقبله الله ژوند ته لنډه کتنه. لومړی برخه: ښکلې زلمې لکه ګلاب داسې ځوانان ټولوي، شهادت هم زموږ د کلي طالبان ټولوي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې لیکوال دی طه طلبګار النورستاني چې زه طاهري طیبي تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې خپرونه را سره تر پای واورئ او را سره ستړي نشئ. راځو د خپرونې پیل ته. مرګ بې وفا د خوشحالي پر موږ نه د فرزو، د علم عمل جهاد او دعوت د لارې ځلیدونکی ستوری، ستر علمي جهادي روحاني رهبر شهید شیخ القرآن والحدیث علامه ابو تراب شهید شیخ دوست محمد نورستانی تقبله الله ژوند ته لنډه کتنه. شهید شیخ دوست محمد رحمه الله د حاجی سفر محمد زوی د لال محمد المسی په 1400 هجری قمری کال د افغانستان په ختیځ د نورستان ولایت د کانتیوا د سیمې په یوه علمي جهادي متدینه او دینداره کورنۍ کې سترګې وغړولې. مرګ بې وفا د خوشحالي پر موږ نه د فرزو. د شهید شیخ صاحب د دیني زده کړو پیل او د علمي سفر لومړۍ مرحلې. شیخ دوست محمد رحمه الله چې په یوه علم پروره کورنۍ کې زیږېدلی و، د 7 کلونو په عمر چې له خپل پلار څخه یې دیني زده کړې پیل کړې. څرنګه چې شهید شیخ صاحب له ماشومتوبه ډېر ذکي، ذهین او هوښیار و، پلار یې غوښتل چې په خپل زوی باندې پرمختللي دیني علوم ووایي، نو ځکه یې د کانتیوا سیمې له یو عالم مولانا اختر محمد سره پاکستان ته ولېږه. شیخ صاحب له نوموړي عالم سره شاوخوا 3 کاله په قبایلي سیمه باجوړ کې تیر کړل. هلته یې ورڅخه د فقه ابتدایي کتابونه او عصري علوم ولوستل او پاتې لومړنۍ، منځنۍ او لوړې زده کړې په نورو مختلفو مدرسو لکه د چارسدي د نستي په دارالعلوم تعلیم القرآن مدرسه وغیره کې له جیدو دینی عالمانو او مشایخو په ځانګړې توګه د استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا ګل محمد نورستانی رحمه الله څخه ترلاسه کړي. چې دم په دم زموږ له څنګه ټول یاران ټولوي، شهادت هم زموږ د کلي طالبان ټولوي. د نبوي احادیثو مبارکه دوره او مبارک سفر. د احادیثو کتابونه صحاح سته د 1401 هجری قمری کال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالات په مشهور دینی اداره دارالعلوم نعمانیه چارسده کې د وخت د لوی محدث مولانا سمیع الحق رحمه الله څخه ولوستل او نهایي ازموینه کې بریالی او ممتاز سند ترلاسه کړ او د فضیلت دستاری په نوموړې مدرسه کې پر سر کړ. څرنګه چې شهید شیخ صاحب د نبوي احادیثو سره بې کچه مینه درلوده، نو ځکه یې د احادیثو کتابونه صحاح سته یو ځل بیا په مشهور دینی درسګاه دارالقرآن صوابۍ کې د وخت له لوی عالم شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله څخه او شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا رحمه الله څخه ولوستل. ښکلې زلمې لکه ګلاب داسې ځوانان ټولوي، شهادت هم زموږ د کلي طالبان ټولوي. د قرآن کریم د تفسیر برکتی درسونه. د نبوي احادیثو ترڅنګ شهید شیخ صاحب رحمه الله د قرآن کریم تفسیر هم د صوابۍ په پنجپیر سیمه کې د یادو شیخانو څخه ولوست. دغه راز یو ځل د قرآن کریم تفسیر له شیخ القرآن مولانا عبدالسلام رستمی صاحب څخه هم ولوست. شهادت هم زموږ د کلي طالبان ټولوي. د شیخ صاحب رحمه الله علمی مقام، تدریسی ژوند او د زده کړو برکت. شهید شیخ رحمه الله ته الله جل جلاله
ستر علمی شان او مقام په برخه کړی وو چې د شاګردانو پرته د هغه د سبق ملګري د وخت علما د هغه د علمی مقام او خدمت معترف وو او ترننه د هغه نوم د علماو او د دینی علومو سره تړل شوو طالبانو په ژبه جاری دی که څه هم چې د شیخ صاحب شهید رحمه الله د شهادت کلونه تیریږي خو ترننه د هغه علمی مقام او علمی ذخیرې ته متحیر دی. شیخ صاحب رحمه الله د ټولو مروجه علومو څخه د 2 کالو په موده کې فراغت حاصل کړی وو. د فراغت په کال شیخ صاحب د عمر له لحاظه ډېر وړوکی او کمسینه وو چې پر مخ یې ګیره نه وه خو د ښه لوړ استعداد او لوی حوصلې خاوند و. شیخ صاحب رحمه الله خورا ذکي او سریع الذهن و. کومه مسله به چې یو ځل کتاب کې مطالعه کړه هغه به یې په کلونو کلونو په حافظه کې پرته وه چې د شیخ صاحب رحمه الله علمي قوت له دې څخه هم معلومیږي. شیخ صاحب په خپل اوږده د تدریسي ژوند کې کله هم په درس کې پر پوښتنه نه دی غوسه شوی او نه هم د کومې پوښتنې څخه ځان خلاص کړی خصوصا د قرآن کریم په درس کې به د هغه نه زیاتې پوښتنې کېدلې او شیخ صاحب به جوابولې ځکه د شیخ صاحب درس کې ناست به ټول تکړه علما او مشران مجاهدینو. ما هم د شیخ صاحب رحمه الله د قرآن کریم د درس او د نورو کتابونو د درس آډیو ریکارډ په موبایل کې اورېدلې او د ناستو ملګرو د پښتنو په سلسله واره اوږه زه شاهد یم. خالق استا د پاک کلام د انتقام لپاره. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې لومړۍ برخه تر همدې ځای وه تر بلې برخې مو زه طاهري طیب ولوی رب جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهادت هم زمرد کلی طالبان ټولوي شکول زلمی لکا گلاب دست زوانان ټولوي. شهادت هم زمرد کلی طالبان ټولوي شهادت هم زمرد کلی طالبان ټولوي.